سلام ستړي مشئ. وروسته له هغې چې د تیر حکومت د یو شمېر پوځیانو په اړه وال سټریټ ژورنال راپور خپور کړ چې دوی د داعش سره یو ځای شوي یا کېږي، ځینو دا ډول راپورونه رد او بې بنسټه بللي. د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو کارمندانو رسنیو ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي چې دوی داعش ته نه دي ورغلي او دا ډول راپورونه یې پر وړاندې دسیسې دي. د خوست امنیه قمندانۍ رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې هغه 4 کسیزه ډله نیولې چې د پیسو په مقابل کې به خلک وژل. امنیه قمندان ویلي چې 2 کسان د قتل قضیې پر مهال نیول شوي او له پلټنو وروسته یې 2 نور ملګري هم نیول شوي دي. د هرات ولایت د ښوونکو شورا رسنیو ته ویلي چې هرات ښار کې د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي دي. دوی هیله ښودلې چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې به هم په نږدې وختونو کې د نجونو ښوونځي پیل شي. د سږني ژمي بارانونو او واورو اورېدو سره ویره دا ده چې غور ولایت کې جام تاریخي څلی به ولویږي. د تیر حکومت پر وخت د یونسکو لخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر مرستې ژمنه شوې وه، خو څرګنده نه ده چې یادې پیسې ولې پر دغه تاریخي څلي خرڅ نه شوې.